ملګرو کوټې سره تعلق لرونکي محمد حسن ترین وایي نن ماښام د روژه ماتي نه پس خپل ځان هغه په سیټلایټ ټاون کې پانسي کړی دی. دا پکې هم ویلی کېږي چې نماز جنازه چې ده هغه به په 1 بجه په سرکۍ روډ ادیره کې وي. حقیقت پکې څونه دی ټول نه مخکې خو زه تاسو ته دا ویم دا کم تصویر چې تاسو ته په نظر راځي محمد حسن ترین دا یو ټیک ټاکر دی په سوشل میډیا ډیر مشهور دی. د دې نه علاوه په بلوچستان کې دا هم ډیر زیات د دې کم مینوال چې دي هغه شته دی ډیر زیات مینوال دي. راځو دی ویډیو طرف ته په سوشل میډیا خاص کور په ټیک ټاک باندې شیر کیږي پکې ویل کېږي چې دی هلک ځان هغه پانسي کړی دی. حقیقت پکې څونه دی مونږ ته چې هم کله پته ولګي د زیاتر ملګرو هم رابطه کوله چې د دې حقیقت څونه دی مونږ ته د دې باره کې څه معلومات راکړه. نو بیا بلوچستان کې یو ملګري سره رابطه وکړم د ټول نه مخکې راشئ هغه ویډیو وګورئ چې هغه څه وایي. علیکم دوستانو جبار قومندان یم دا کوم پوسټ چلیږي چې وایي دا ښایسته ځوان مړ دی دا مړ نه دی ژوندی دی دی اوس ما سره ټلیفون وکړي او دا غلط پوسټونه مه کوئ دا ښه کار نه دی د هر سړي کوم پوسټ کړی دی خپل پوسټ ډیلیټ کړي او دا زموږ ویډیو دې مخ ته شیر کړي دا کم خلک نه دي خبر هغه به خبر شي. ډېره مننه کور مې ودان. نو دغه ملګري کم خبر چې و هغه مونږ له راکړو چې دا ټول دروغ چلیږي په سوشل میډیا په دې کې څه حقیقت نشته چې هغه وفات شوی دی. بل زه تاسو ته به ویم ټیک ټاک دی هغه مکمل ډک دی که تاسو چېرته په سرچ کې هم ورکئ نو ټول د دې ویډیو راخلي او وایي چې دا وفات شوی دی ځان یې پانسي کړی دی. نو تاسو ته ما بار ویل دي چې په دې روژه کې خو دروغ هغه لږ پرهیز دې وکئ که نه ځکه چې روژه ده د خولې د ژبې د هر څه روژه ده نو په دې کې دروغ هغه مه وایئ ځکه اوس هغه مړ نه دی او تاسو دا شیر کوئ نو که چېرې د هغې فیملي څوک یې وګوري او هغه خپل کور ته رینګ وکړي چې آیا داسې واقع په سوشل میډیا چلیږي هغه به څونه په خفګان کې وي. نو داسې هغه نه دي کول پکار یو غلط دروغ خبر هغه په سوشل میډیا د لارې هغه شیر کول نه دي پکار ځکه چې هغه یو څوک هم داسې ووایي نو بیا هغه دونه مشهور شي هر سړی بیا لګي په هغې یا ویډیو جوړوي یا هغه پوسټونه د خپل پیجونو چینل نه شیر کوي نو هغې نه یو بس غټ ټرینډینګ دی جوړ شي هغه خبر هغه ډیر زیات زر مشهور شي. نو برای مهرباني داسې د دروغ خبر هغه نور مشیر کوي. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.